دوستانو سلامونه. په دې ویډیو کې درته انسټاګرام کې د یو مهم آپشن په اړه معلومات درکوم. کېدای شي ډېری دوستان دې په اړه معلومات ونه لري چې د کراس پوسټینګ په نامه آپشن دی. دې سره تاسو کولی شئ چې یو پوسټ که تاسو په پوسټ وي او که مثلا کومه سټوري تاسو انسټاګرام اکاونټ ته مو پوسټ کوئ یا اپلوډ کوئ، هغه سره سمدستي چې دا آپشن تاسو کله فعال کړئ یا انیبل کړئ، نو دې سره به هغه پوسټ یا سټوري ستاسو د فیسبوک اکاونټ ته هم اپلوډ کیږي. هغه څنګه کولی شئ تاسو؟ هغه لپاره تاسو لومړی انسټاګرام ته لاړ شئ. انسټاګرام ته چې لاړئ، پروفایل باندې به کلیک کړئ. هغه نه وروسته به تاسو په درې خانو باندې کلیک کړئ. کلیک چې مو وکړ، لاندې به راشي تاسو کراس پوسټینګ په نامه آپشن دی، په دې به کلیک کړئ. هغه نه وروسته اکاونټ سنټر او بیا دلته اکاونټ سنټر باندې چې مو کلیک وکړل، دلته تاسو لیدلی شئ اتوماتیکلی شیر. ګورئ تاسو دغه اتوماتیکلی شیر کې یور انسټاګرام پوسټ، یعنی د انسټاګرام آی ډي کې چې کله یا اکاونټ کې کله هم تاسو که منظور یا ویډیو اپلوډ کوئ، نو دا به اتومات ډول فیسبوک هغه ته هم اپلوډ کیږي. نو دغه دوم آپشن چې تاسو نه یور انسټاګرام سټوري، دا چې فعلا ډیسیبل دی، غیر فعاله دی، نو دې باندې هم کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ، نو دې سره به ستاسو د انسټاګرام سټوري په اتومات ډول فیسبوک ته هم کیږي. لومړنی آپشن یې که ستاسو دا ډول غیر فعال نو تاسو به پرې کلیک کړئ، نو دې سره به ستاسو د انسټاګرام پوسټونه فیسبوک ته هم اپلوډ کیږي یا پوسټ کیږي. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي، در سره لایک کړئ. که کوم پوښتنه یا نظر لرئ، موږ سره د کمنټ باکس لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ، در سره سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي کې نورې ویډیوګانې هم در سره شریکم. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم.